وکړ. طالبانو د صالح مسعود تازه ګزارونه او د طالبانو غبرګون جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. صالح وایي طالبانو سره د دوحې تړون او دغه ډله له مالي اړخه پیاوړي کول به امریکا وځوروي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د امریکا له لوري طالبانو ته هره اونۍ د ډالري کڅوړو لیږلو په غبرګون کې نن دوشنبه د سلواغې نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له طالبانو سره د دوحې تړون او د دې ډلې پیاوړي کول به امریکا تل وځوروي. همدارنګه نوموړي په امریکا کې د اوباما د حکومت پر مهال په 2010 او 2014 کلونو کې د باګرام له هوایي اډې څخه د شپې مهال په پټه د امریکایي ځواکونو د وتلو ته هم اشاره کړې. د افغانستان پخواني حکومت دغه چارواکی وایي په میاشت کې د دغو 8 میلیوني ډالرو د کڅوړو یو اصلي ګټه اخیستونکی د دوی د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی دی، هغه څوک چې خپل امریکا د نوموړي پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. خو طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو میلیونه ډالري کڅوړې دوی ته نه بلکې د یادې ادارې لخوا په مستقیم ډول بېوزله ته ورکول کېږي چې طالبان پکې لاس نه لري. بلخوا مسعود وایي بله لار نه لرو، طالب باید له منځه یوړل شي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود په یوې انلاین غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د طالبانو خلاف تر ټولو ښه مبارزه د دې ډلې له منځه وړل دي. د مسعود په خبره طالبان په قرآن نه دي خبر او وطن ورته ارزښت نه لري چې په وینا د طالبانو په څیر لوی مجرمین د افغانستان په تاریخ کې هم نه دي تیر شوي. مسعود زیاته کړې نړیواله ټولنه دې ته په تمه ده چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو خلاف پاڅون وکړي. خو طالبان بیا وایي تښتېدلي او تش په نوم مقاومتیان دوی سره د جګړې توان هم نه لري او نه هم ملت دوی مني. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.